او کوي چې اجارهدار به ورکوي په مالک نشته. او که دا جوړه ونه کړله نو بیا داسې صورتحال دی چې کوم اجارهدار دی دا ځمکې زمیندار دی به د خپل آمدن نه عشر ورکوي او مالک چې خپلې کمې پیسې واخیستې نو په هغه عشر نشته. کال پس که دا پیسې ورسره پاتې شو نو د هغې نه زکات به ورکوي. چاله ختم کول د هغې ثواب چاته رسی که نه رسی. بلکل که یو سړی ختم وکړي او دې ده وایي چې الله را دې ثواب زما پلار ته ورسوي یا زما مور ته ورسوي یا بل مسلمان ته، بلکل د هغې ثواب ورته رسېږي. دا یو زنانه د فالج والې ده، عمر یې ډېر دی، لس کم سل کاله عمر دی. دا تپوس کوي چې زما یاداشت کم شوی دی، نور مونځ خو په مشکله ویلی شم خو دعای قنوت راته ډېر تکلیف دی. نو ګوره داسې انسان چې دعای قنوت نشي ویلی، صرف د دعای قنوت په ځای الله اکبر چې ووایي د هغې نه پس یو درې ځله سبحان الله وایي دا هم کافي ده چې نشي ویلی یا چاله نه ورځي. او تر څو پورې چې دا په خپل مونځ پیږي نو مونځ به کوي. او که کله داسې حالت ته ورسېدله چې دا بیا بلکل نه پوهېږي، هغه د لیونتوب حالت ته ورسېدله، نه په رکات پیږي او نه په اودس پیږي، نو بیا ترې مونځ ساقط دی. دا بعضې تپوسونه بار بار ملګري کوي او دې جوابونه مونږ ورکړي دي. د واده نه پس دا جینۍ د پلار په کور کې جارو وال جیز دی. دې څه مطلب ته رواج شته حاجي صاحب؟ او بلکل جارو خوار وخت والی دا زمونږ په دې وطن کې بعضې رواجونه شته چې مړی وشي نو په کور کې جامې نینځي او یا به څوک خو دا مقه تپوس کوي او جینۍ چې د کوره وځي نو جارو مه وهئ. جینۍ د کوره ووته جارو وهئ چې هغه کم د روجې موجې په ځمکه پرتې دي چې هغه پاکې شي. دا د ځان رواجونه مه کوئ، هغه کار کوئ چې الله او رسول وایي. بلکل هر وخت جارو، د شپې جارو مه وهئ. دا د ښځو خپل کتاب دی. ګوره زمونږ په کتاب کې دا مسلې نشته. ښځو ځان له خپل یو دین جوړ کړی دی. د شپې جارو مه وهئ او چې مړی وشي نو جامې مینځئ او د تختې اوبه به نه وچوئ او تختې ته به ډیوه بلوئ، ولې د مړي هغه روح دلته راځي. بیا تیاره د نظر یې نه لګي، په لاره یې نظر لګي چې دی را روان او چې دلته راورسي نظر یې نه لګي. او شا به الوا پخه کړه تختې، ولې د دنقدن تریخوالې پرې راغلی دی، خولې ترخه ده نو الوا ته خورې او خوله د هغه ترخه ده. عجیبه خبره، خوله د هغه ترخه ده او وخوړه تا نو چې تا وخوړه نو د هغه خولې له څه تو تبځي. دا رواجونه، دا ټول رواجونه دي، بلکل ګناه ده. ها جامې مینځئ، دا ګناه ده بلکل. او دا زمونږ په وطن کې دا بعضې رواجونه دي، دا د ښځو د کتاب رواج دی. زمونږ په کتاب کې دا نشته. د ماښام د اذان نه مخکې د کمرو دروازې بندول جیز دي که نه؟ نه، دروازې د کمرو مه بندوئ. صرف دومره ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې د ماښام د بانګ نه پس ماشومان بار مه پرېږدئ.